الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زګوره زموږ دین قرآن کریم دی. زموږ چینلونه قرآن کریم دی ترتیباتو کې ډیر ښکاره اصول بیانوي درسره جوائن او قرآن کریم ډیر غټ اصول انسانانو ته یږدي. لمونځ زموږ د دین اهم حکم دی. د لمانځه ذکر قرآن کریم کې غالبا 83 ځایه سوی دی، لیکن د لمانځه تفصیلات قرآن کریم نه دي ذکر کړي. بس صرف اقیم الصلاة لمونځ کوي او بعض تعویلات خو لا دا دي چې هغه پنځوالی هم بعضې مفسرین ځین ثابتوي چې لمانځه قرآن کریم کې دا ذکر شوي دي چې 5 ګشته به د ورځې لمونځ کوي. لیکن دا خبره چې لمونځ به څه رقم کوي، د لمونځ به څومره فرایض وي، د لمونځ به څومره رکعتونه وي، د لمونځ به څومره واجبات وي او د لمونځ به څومره مستحبات وي، د لمونځ به څومره سنن وي، دا یو په قرآن کریم کې نشته. دا الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر ذمه باندې پرېښي دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل عمل، په خپل قول، په خپل پیل د ټولو د امت مخته او حضور ته داسې واضح ښکاره کړي دي. قرآن کریم د زکات حکم راوړي او آتو زکات ډېر ځایونه راوړي، لیکن زکات به څومره وي، د زکات به کم مقداري، په سرو سپینه کې به څومره زکات وي، په نغدو کې به څومره زکات وي، د تجارت په مال کې به څومره زکات وي، د زراعت په مال کې به څومره زکات وي، په حیوانانو کې به څومره زکات وي، دا قرآن کریم نه دی ذکر کړي. دا ټول الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر ذمه پرېښي دي. دا غیر ټول تفصیلات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي. نو د قرآن کریم د تعلیماتو اصول او شکل دا دی چې قرآن کریم غټ اصول غټي خبرې ښکاره کوي. لیکن چې کله سړی معاشرتي زندګۍ ته راشوس چې د خاوندو د زنانې په مابین کې کومه زندګي ده، په هغې کې قرآن کریم عجبه باریکو نازکو مسلو ته په خپل ورشوی دی چې سړی د هغې تصور نشي کولی. قرآن کریم په داسې شکل باندې د هغې وضاحت او تفصیلات بیان کړي دي. بیا چې په هغې کې کم قصر دی، کم کوتاهي ده، کم کمی دی چې د هغې په ذریعه د انسانانو دماغو ته حکم پوره نه شوی کېږي، د هغې دستي وضاحت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې کړی دی. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې د خاوندو د زنانې په مابین کې چې کومه زندګي تېرېږي، د دې اهمیت د هر څه زیات دی. ځکه د زندګي او دا ژوند دا د راروانې معاشرې دپاره، د راروان انسانیت دپاره، د انسانیت د ټولې ټولنې دپاره دا بنیاد دی. راروان تهذیب دی، راروان تمدن دی، راروانه معاشره ده او راروانه د انسانیت زندگی ده. د دې ټولو تعمیر پر دغه ولاړ دی چې خاوند و زنانه څنګه زندگی سره تیره کړي. که چیرې د خاوند و د زنانې زندگی هغې په ښه ترتیباتو کې، په عزت کې، په احترام کې، یو د بل د حقوقو خیال وساتي او یو د بل سره په انساني زندگی او په اسلامي زندگی کې زندگی تیره کړي، بیا خو د دې اثر پر اولادو باندې راځي او اولادونه د مستقبل معاشره ده. بیا به الله تعالی موږ ته ښایسته معاشره راکوي، بیا به معاشره د دینداره خلکو معاشره وي، بیا به معاشره د هغه انسانانو معاشره وي چې د هغې په ذریعه باندې د معاشرې هر فرد او د هغې په ذریعه د معاشرې د هر فرد زندگی آباد وي. لیکن خدا نخواسته که د دې په مابین کې نظام خراب شي، بیا خو د دې اثر پر اولادونو باندې پرېوځي او اولاد د مستقبل معاشره ده. بیا خو زموږ په معاشره کې به یا بد اخلاقي، یا به زموږ په معاشره کې ډاکوګانې، یا به زموږ په معاشره کې غلي، یا به زموږ په معاشره کې خونخوار او قاتلانې. بیا دې معاشرې ته بل څوک نه راځي. ځکه د خاوند او د زنانې په مابین کې چې کومه زندگی ده، دا د مستقبل د ټولې معاشرې بنیاد دی. که دغه بنیاد سم کښېښول شي، بیا خو به معاشره ډېره آباده معاشره وي. هغه شاعر نه وایي کچیرې دا معاشره کژس خشت اول چون حد معمار و کج تاثره میر و دیوار و کج. د بلډینګ او د قصر او د دې محل اوله خشته که د مستري څه کژس، د معماره څه کژس، بیا چې د تعمیر در هره ځایه پورې ځي دا به کور روان وي. نو که چیرې د مور و پلاره څه خبره خرابه سي، د خاوندو د زنانې څه خبره خرابه سي، هغې د یو بل حقوقو تیارېدو ته د ادا کولو ته تیار نه وي، بیا خو د دې مستقبل د دې زندګۍ اثر د دې پر اولادونو راځي. ما درته ویل بیا زموږ معاشره ډېره تباه او ډېره برباد وي. ځکه د هغې پر ذمه باندې د بچانو ښه تربیت دی او بچان زموږ د مستقبل معاشره ده او دا زموږ د مستقبل تمه ده او دې ته موږ د معاشرې د آبادۍ تمه ده. بس